بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې دا د اختري پسونه یا غواوې غویان یو شان دا به د څو عمر وي بیا اختري پرسې کېږي. محترمینو، اوزا بزا بکرۍ چې کوم ده هغه به د یو کال وي. په حواله د دور مختار معرض محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 322، فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 298، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 80، البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 122. او غوا غویی ګامیشه دا چې کوم دي دا به د 2 کال وي. په حواله د البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 122، بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 80، الدون مختار معرض محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 322. اوښ چې کوم دی هغه به د 5 کالو وي. که چیرې د 5 کالو څخه کم وي بیا د هغه اختری نه دی جایز. په حواله د بدایع صنایع جلد نمبر 5 صفحه نمبر 80، البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 122، فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 298. ها کم پسونه چې دا میږ وي یا مږ وي وری وي، هغه که چیرې د 6 میاشتو څخه زیات او د 1 کال څخه کم وي، د 6 میاشتو زیات د 1 کال څخه کم وي، لیکن دونې پڼ معلومیږي، دونې تازه او چاغ معلومیږي چې سړی چې دا د کال دی، نو بیا هغه که چیرې هغه د کالو د په میږو په مږو کې لکې او دی د کال والا څخه کم نه معلومیږي، نو بیا د هغه اختری هم جایز دی. او که د 6 میاشتو څخه کم وي دغه مږ چې کوم دی مږونه د 6 میاشتو څخه کم وي بیا د هغه اختری جایز نه دی، اگر چې څونه هم پڼ معلومیږي. دغه حکم چې دی 1 کال څخه کم وي او د 6 میاشتو زیات وي او چاغ داسې پڼ معلومیږي، سړی چې د 1 کال چې د 1 کال په دې کې لکې د هغه رنګه معلومیږي، نو بیا اختری جایز دی. او دا صرف د مږه دپاره، د مږو د میږو داسې دی د هغه دپاره دی. په حواله د البحر رایق جلد نمبر 8 صفحه نمبر 122، فتح القدیر جلد نمبر 8 صفحه نمبر 415. او که چیرې که دغه وزې یا دغه د وزې د عمر څخه څو ورځې کمې، نو بیا هم دغه اختر صحیح نه دی. په حواله د فتاوا هندیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 219، شامی جلد نمبر 6 صفحه نمبر 322. نو محترمینو، د عمرو به ډېر خیال ساتي. که چیرې یو ایوان جانور یا پسه دغه د عمر څخه کم معلومیږي، لیکن د یقین سره دا وي چې دا عمر یې پوره دی، زه د 1 کال ده، او غوا غویی دا ګامیشه دا چې کوم دي د 2 کالو دي، وروسته 5 کال، لیکن دغه ډنګرۍ کوچنۍ معلومیږي، نو بیا هم د یقین سره دا وي چې عمر یې پوره دی، نو دغه اختری جایز دی. رد محتار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 322. نو امید لرم چې تاسو به په دا عمرو باندې اوس پوه سوي یاست. والسلام.